یوه ورځ چېرته په لاره تېرېدمه، څه مې کار و د یو چا کور ته ورتلمه، یو ناڅاپه یوه مورکۍ مې ولیدله، د کور مخې ته په چیغو ژړېدله، یوه عجبه سوې چیغې یې وهلې، په خپل سر باندې یې خاورې بادولې، په زړو جامو کې ناسته یوه بوډۍ ده، زه شکي سوم زړه کې وایم لیونۍ ده، ما ویل مورې ته لږ غوښه څه کیسه ده، څومره خاوره دې په مخ باندې پرته ده، ما ویل مورې 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 ته لږ صبر ما ته ولې نه راګورې، بس په چیغو یې شروع کړې راته ساندې، ما ویل پرې مې شوې د زړه د کېږدۍ مراندې، په ژړا کې یې د ویر سوې نارې شوې، د زړګي په کور مې بلې سرې لمبې شوې، فریادونه و له زړه را جګېدلو، په زړګي مې لکه غشې لګېدلو، د زړه درد و چې د زړه په درد قرار شو، غریو نیولی راته داسې په ګفتار شو، ویل یې زویه دوه زامن مې درلودلو، څه په ناز او په خوارۍ مې لویولو، ماټ یې راغلو دغه دواړه را زلمیان شو، تا به ویل چې د نرګس زیړي ګلان شو، دوه لورانې مې وې دوه مې بدلنۍ کړې، په یوه ورځ کې مې دوه غبرګې خوشحالۍ کړې، غبرګ زامن مې رانه لاړلو جهاد ته، زه یې پرېښوم رنځور بابا مراد ته، جهاد فرض و ما دعا پسې کولې، ګنې دا ځوانۍ مې چېرته راورېدلې، یو څو میاشتې پس مې راوړل ودونه، له خوښۍ مې ګله وکړو اتڼونه، غبرګې ناوې مې په غولې کېنولې، په هغه ورځ ډرون چرلکې ګرځېدلې، مازدیګر و څو ځوانان راغلو حجرې ته، رنګ الوتې خوله یې جوړه کړه کیسې ته، ویل مورجانې مشر زوی دې شهید شوی، نن دې ډرون په بمبارۍ کې لګېدلی، مشر انګور مې د واده په شپه شوه کونډه، د شفاعتو ګل یې تم نه کړ په ټنډه، دا بل زوی ته مې خدای ورکړو اولادونه، مشر انګور ته مې زړګي کول دردونه، دویم زوی مې بیا اووه کاله لیزري و، په غازیانو کې دا بل رنګه غازي و، هغه هم د ډرون لمبو کې را ایسار شو، په وجود زخمي زخمي پرهار شو، د اعصابو له رګو نه بېلېدلې، پرخچې یې په وجود کې ورګنډلې، یو څو ورځې پس وطن کې ازادي شوه، په هېواد کې دا عظیمه خوشحالي شوه، اوس د زوی مې نه ورکه د تسبیح شته، نه وجود کې کوم طاقت د وظیفې شته، بس په غولې راته پروت پرهار دی، له زخمونو او دردونو ناقرار دی، نن یې وویل دا زوی مې خرڅومه، شوم مجبور د ځان علاج به پرې کومه، دا مو ژوند ده چې یو مري بل پرې پایېږي، د زخمي غازي لالی نن لیلامېږي، بله زه ځکه په چیغو په ژړا شوم، له خپل کوره را بهر شوم وارخطا شوم، دا زه ځکه په سر خاورې بادومه، دا لمسی به نو زه څنګه هېرومه، دا منم چې په هېواد کې ازادي شوه، د شهید د مور په برخه لا خوارې شوه، صمیمیاره زه په چیغو ترې روان شوم، د خالق امتحانونو ته حیران شوم.